د دې رکو ربط د ما قبل سره مخکې قصه د حضرت مریم د مور وشوه، اوس د مریم قصه ده. مریم رضی الله تعالی عنها چې لویه شوه، ملائکه ورته راغلي او ورته فرمایي چې اے مریم ان الله استفاک، الله ته مختار کړی، الله په عالم د زمانه باندې ته غوړه کړی په خپل زمانه کې. اے مریم د خپل رب اطاعت کا او رکوع سجده کا. پیغمبره دا غیبی خبرې دي، ته هلته نه وې چې دوی قدمونه اچول پچې اچولې، مونږ تا ته خبر درک. نو ته پیغمبرې. په دې وخت کې ملائکه ورته راغلي چې او بیبي مریمې الله به تا ته یو بچی درکړي. مریم حیرانه شوه څنګه بچی به وي؟ وایي نوم به مسیح وي. مسیح ولې ورته وایي؟ یو مسیح الخیر ده چې عیسی علیه السلام، یو مسیح الشر ده دجال. یو یا مسیح ځکه ورته وایي لانه کان یسیح فی الارض، په ځمکې باندې ګرځېده داعیا الی الله، الله طرف ته خلق را بدل. او یا ځکه مسیح ورته وایي لانه ما مسح ذا عهد الا برئ، یو مریض باندې به لاس تیر کو الله به شفا ورکړه، ځکه مسیح ورته وایي. نوم به عیسی، عیسی معنا مبارک، او کنیه به ابن مریمی، د مریم زوی. زوی خو د پلار په نامو یادېږي، خو چې پلار خو وي که نه، نو چې پلار یې نشته ځکه ابن مریم. تاسو قرآن کریم کې وګورئ بغیر د حضرت مریم نه د بلې ښځې نوم شته نشته که نه. د دې وجه دا ده چې او کفارو داسې مه وایئ چې مریمه د الله ښځه وه. څوک بغیر د حاجت او بغیر د ضرورت نه د خپلې ښځې نوم بار بار نه اخلي. الله پاک بار بار مریم ذکر کوي. داسې زوی به الله درکوي چې مخور به په دنیا او په آخرت کې او خلکو سره به په زانګو کې هم خبرې کوي او چې بوډا شي هم خبرې به کوي. مریم عرض وکړي یا الله زما به څنګه بچی پیدا کېږي او لا تر اوسه ما ته چا لاس نه ده راوړی، نه په نکاح باندې نه په صفاح او په زنا باندې. او اصول مسلمه خدا دی چې بغیر له دې نه اولاد پیدا کېدی نشي. جبرائیل علیہ السلام ورته راغی چې همداسې الله پیدا کوي بس. او الله به ستا بچي ته تعلیم د کتاب او د حکمت او تورات او انجیل هم ښیي. الله به خلکو ته پیغمبر ولیږي او معجزه به یې دا وي چې و خلکو زه تاسو ته یو تصویر جوړوم. خټه به یې راواخیسته، یوه مرغۍ به یې جوړه کړه، خپاش ماښام څکالی. دا ولي؟ وای دا اکمل الطیور دی، په مرغانو کې دا مرغان مکمل دي. لأن لها ثدیا، دا تیلی تی او وتحیزو جامع هم ورزي، حیز هم ورزي. دا به د خټو نه جوړ کړه او امر به وکړه دا د الله په حکم باندې. دا به والوته په هوا کې ګرځېدو چې د خلکو د سترګو نه پناه شو، طلب کته به وغورځېدو. فرقا بین خلق الله و خلق عیسی بامر الله. دویم دا په هغه زمانه کې
طبابت او ډاکټري اوج ته رسېدلې وه، خو بیا هم چا مورزاده ړانده نشوی رغولی، چا برګان نشوی رغولی. عیسی علیه السلام ته الله پاک داسې علاج ورکو، هغه د مور نه پیدا شوي ړانده او برګان دا به یې رغول د الله په حکم باندې. مړي به ژوندي کول. یو سړی د ملګری و عازر، ملګری وفات شو، خور راغله عیسی علیه السلام ته ستا ملګری وفات شو، زه خو پې ژاړم. وایي مه ژاړه خیر. وایي نه نه پې ژاړم، راته ژوندی یې که. ورته واپس راغی، 3 ورځې بعد راورسېدو، دعا یې ورته وکړه چې قم یکشا. وای تاسو به لیدلی وي عازر کېناست، سمدستي بیدار شو. ابن العجوز یوه زړه بوډۍ وه، یوې خدای و یوې زوی و. دا یو زوی هم الله ترې واخیست. بوډۍ څه زاړي فریاد کوي، جنازه یې روانه کړې ده، خلق ورسره دي، په کټ کې له پاسه پروت تا. عیسی علیه السلام هلته ناست. وایي دا څوک مړه دي؟ وایي دا د عجوزې د بوډۍ زوی ده. د بوډۍ زوی ده. غږ یې پرې وکړه، وایي جګ شه، خپې دې غځولي، شرمېږم نه. چې د هغه غږ یې پرې وکړو، نغ کېناستلو. چې کېناستلو خلک وایي خدای خیر پېښ کړي، زر یې کټ کته کړو، جامې زر واغوستلې، خپل کټ یې په شا کړو، بېرته عادي ته یوړو چې عادي دا دې کټ د دې بستره، بېرته عادي ته ورغی. ابنة العاشر، د عاشر لور وه ډېره پې ګرانه وه، دی مړه شوه. دی راغی عیسی علیه السلام ته عرض کوي خیر دعا وکړه، ډېر راباندې ګرانه وه. چې دعا یې وکړه جلکۍ راجګه شوه، ژوندی شوه، میړه یې وکړه، اولادونه یې پیدا شول، هغې نه بعد بیا مړه شوه. خلکو وویل چې عیسی علیه السلام ته په دا نوو مړو مخته شوی، موږ به تا ته تاریخي مړی وښیو. وایي ویښی؟ خلک ګرځي ګرځي، هغه د نوح علیه السلام د زوی سام د هغه خبرې پیدا کړو. که ته رښتیا پیغمبر یې دا را ژوندی. قبر ته ودرېده، وی قم باذن الله، جګ شه. قبر کې حرکت راغی چې دغه د سړی ته نه راووت. اوهو نو باډۍ خو ځان باډۍ وه، دا مونږ تاسو خو نغوړې باډۍ نه وې که نه، ځان باډۍ وه، ګیرې یې سپینه شوې ده. دا څه شی دي؟ تاسو خو ګیره نه سپینې ده. وایي دا تا چې اواز وکړو ما ویل چې قیامت ته د هغې اواز زما ګیره سپینه کړه. او فرمایي چې 4,000 کاله مخکې مړ شوی یم، تر ننه پورې زما خوله د ذلکدن د وجې نه ترخه ده. وایي بېرته مړ شه، وایي په یو شرط چې دویم ځل ما باندې د ذلکدن سختۍ نه راځي. وایي بس ځه مړ شه. بېرته مړ شو. د عیسی علیه السلام د الله په حکم باندې به مړي ژوندي کوي، او خبر به درکوي چې کوم شی تاسو خورئ، کوم شی ذخیره کوئ. په کور کې طبعا د ماشوم د سړی شی څنګ ته ګدي. ماشوم ته خو چې دا ټول دکان راوړي مړېږي نه، چې په دا کور کې ټول بازار راوړم، خدای وایي چې 10 روپۍ مې ماته راکوې، بیا به بل دکان ته منډې وایي. دا یې طبیعت دی ماشوم. نو په کور کې به زنانه او شی ته نه څنګ تک ماشوم به راوته، عیسی علیه السلام سره به کېناستل ماشومان. هلکه چې دې وخوړل چې خالي چای بل شي نه ورسره؟ نه، کور کې نشته. ولې کور کې نه؟ لاړ شه هلته د المارۍ شاته وګوره، داسې خلاص کړه، هلته شیان ایښي دي. چې هلک بغل له یې لاړه، بچی چش کوې؟ عادي شي نه کوم،
کله لاړه ولکه مګه پورنه نه وتا شان به راوستا الکه چا درته وویل چې څه کوي نو عیسی علیه السلام راته چې هر شی به ذخیره کول ماشومان بلاړه ذخیره به راس پړل دا څه بلاش اخر خپل زمان د عیسی علیه السلام نه بند کړل چې مگر دی ورسره عیسی علیه السلام بهر راوته نغږی دغه आवाज ماشومان واورید ماشومان وای هغه دیني بیا راوته عیسی علیه السلام راوته راځي چې وروزو دروازې په باندې دي وخلکه ماشومان را پرې دی او بال لري چې وګرځي وای نه ماشومان نرنشت ماشومان نشت دا زی आवाज اورم واغه ماشومان نه دی هغه بزوګیان دي وای ښا بیا خو دی وی دغه چې وای کتل چې ګوري مکمله جالۍ له بزوګیانو نه ډکله بل روایت کې خنزیران راغستې دي واړه واړه خنزیران راووت د پیغمبر خلدا نورسته د هغه نه بالا تا داسې بچای درکې چې دا کمالات والا بای ماشوم توپ کې به خبرې کوي بوډا توپ کې به خبرې کوي مریم غسل وک د دیر لسو کلو د جامونه چې غسل وک دا درېمه جامه غالبا درېمه جامه یوا لاړه کې ناراشوا د حیا نه ډکه پیغله وا غسل وک د غسل کولو په وخت کې حضرت جبرائیل علیہ السلام ورغی د یو ځوان په شکل کې چې مریم ورته وکتل انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا فالله پنا ولم لتانا وزوانک د الله نه یریږي زما طرف ته نزدیکیږي فتمثل لها بشرا سویا جبرائیل علیہ السلام ورته جواب کوي انما انا رسول ربک لاهب لك غلاما زکیا زه یو انسان نیم زه یو ملائکه یم چې تا ته یو خیسته بچای د الله په حکم باندې درکم قالت انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا او د الله بندا زما د پاره بچای څنګه پیدا شي ما ته چا لاس په نکاح نه دراوړې ولم اك بغيا او زناکار هم نه یما قال كذلك امدا سبوي الله داسې فیصله شوی حکم کړي چې الله به تا ته بغیر د سړی نه اولاد درکوي نو دا ورته وړاندې شو د دې په دې غاړه کې یا خولې کې پکای وروک حامله شو په دې حمل باندې څوک پوهېږي نه خو غمجن ډېره ده بعض روایتو کې 3 ساعته حمل خي خدا شیان ظاهرا موافق نه دي لکه نور زنانه چې حامله کېږي دیم داسې شو چې ډېره به غمجنه شوه چې دغه څنګ ته کېنه څوک به نه ورسره د خپل ګېډه کې بچی دی بچی سره خبرې کولې تسلی به ورکول هغه مه کوه مورې خیر خفه کېږه ما ښه صحیح نه خفه کېږم تر دې پورې چې د اولاد د پیدا کېدلو محال او وخت راغی د کور نه بهر را اوته فاجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ويلتا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا پیغله جل کېده د اولاد درد لیونه کړه نو راغله د ونې لاندې کېناسته ونې لاندې ولې کېني زنانا په حال د ولادت کې
باید تکیا وي چې څومره زنانه تکیا ولګي نو په دې حالت کې به اولاد په اسانۍ سره پیدا کیږي. او دی وایي چې خدای کاش کې مړه وای. الله فرمایي ما لا تخافی ولا تحزنی، خپکه گما غم جنکه گما قد جعل ربک تحتک سریا، الله ستانه لاندې و ویاله ګرځولې وچ لختای و او بروانه شو. وهزی الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیا. یو ونه و وچه دا ونه ځان ته راکش کا چې دی لاس په کې خودو ونه شنا شوه، خجوري ونیولې او سم دستی خجوري په توی شوې. فکلی وشربی وقری عینا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لدی خجرنا خوراک کا رسول الله فرمایي تاسو خپل زنانو ته په داسې حالت کې خجوري ورکړئ، او هم دې حالت کې زنانو ته د بعض مشروباتو جوس موس یا شده دا شیان ورکړئ. ستونزه تکلیف زحمت راځي. فکلی وشربی، خورا لده خجرنا وبیبی، وشربی وبچی خالده پاکی ویلینا، وقر عینا او سترگی سڑوا پخیستا بچی سال سلام باندے. خو اما ترین من البشر احدا، کدی سوکولی دلکم بشر نا اوینه او تابانی با اعتراض که چو مریم دا بچای دلکمی نکو، نو تبا دا سی ارتو آئے پخلی بانی بالاس که دی انی نظرت للرحمن صوما، ما دا اللہ دی پارا دا خبر و روژان نیولی دا. مخکې زمانه کې د خبرو روژه هم وا چې خبرې به نه کوو. بچی راواخیستلو په غېږ ورته ګوریم ژاړیم سترګې تکې سرې وې د ژړا. اوس به څه وایم؟ په خپل ځان کې خو صادقه ده او خلک خو هره خبره مني نه کنه. فحملته امه، روانه شو روان چې د قوم من سره ورسید. په دې لار کې روانه ده چې خلکو وکتل چې د مریم په غېږ کې ماشوم ده. قالو یا مریم او بیبی مریم ما کان ابوک امرأ سوء، دستا پلار هم بد سړی نو، وما كانت امك بغيا او ستا مور هم زناکاره نه وه، دا بچی د لکمینک. دی خو خبرې نه کوي. فاشارت الی، خپل غېږې ته اشاره کوي چې و خلکو زه خبرې نه کوم، بندیز ده، زما د بچي سره خبرې وکوي. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، مونږ څنګه یو ماشوم سره چې په غېږ کې دا په ورنیو سیزني کې تړل شوی مونږ دې سره خبرې وکړو؟ نو د خبرې زده دي، دا د خبرو قابل وي. د عیسی علیه السلام مخې په دا کمبله کې پټ کړی یا په ټیکري کې سره داسې که ته مور پرېمې دی ور چې دا سره ټیکري نه راویست. قوما انی عبد الله، د الله بنده یما، الله نه یما، د الله زوی نه یما. آتانی الکتاب، الله ما ته کتاب را کوي.
الله ما ته حکمت را کوي، الله ما ته حکم کړی چې د خپل مور سره ښه کوه، یعنی پلار مې نشته. ولم یجعلنی جبارا عصیا والسلام علی یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا. قوم اومدله، اوس عیسی علیه السلام پیدا شو. نخه نصاراو تاسو وګورئ چې عیسی په خپله اوس د موره پیدا شو، دا بیا خدای جوړېدی شي؟ دی په خپله مصور د مور په ګېډه کې محتاج و، بیا مرګ پې راځي خوراک او چښاک ته محتاج، قضای حاجت ته محتاج. آیا محتاج خدای کېدی شي؟ دا دلایل د خلکو ته وویل. عیسی علیه السلام غریب 10 کلو په عمر باندې و چې الله پاک پیغمبري ورکړ. 3 کاله زمانه د نبوت ته ده، کته پورته منډې وایه خلک دین د الله ته بوله بوله بوله. د هغې نه وروسته اوس الله پاک اسمان ته اوچتوي او بیا به بیرته الله پاک عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوزوي. علامات قرب الساعه، د قیامت د نزدېکت یو علامه ده د لویو علامونه چې نزول د حضرت عیسی علیه السلام به وشي. لږ وروسته به یې واورئ. الله فرمایي وإذ قالت الملائکة، یاد هغه وخت چې اوې ملایکو یا مریم ان الله اصطفاکې، الله ته مختاره کړې و طهرکې، الله ته پاکه کړې و اصطفاکې علی نساء العالمین، الله ته غوره کړې په زنانو د خپل عالم د زمانې باندې. یا مریمو اے مریم اقنطی لربک، د خپل رب د پاره عبادت کوا، واسجدي سجده لګوا، ورکعی مع الراکعین، او رکوع کوا د رکوع کوونکو په شان باندې. تقریبا ذالک دا من انباء الغیب، دا د قصو د غیبونه دي. نوحیه الیکا، موږ تا ته وحی کوو. وما كنت لدیهم، تنوی په نزد دوی باندې. اذ یلقون اقلامهم، چې دوی اچول خپل قلمونه. ایهم یکفلو مریم، چې کوم یو د دوی به ضمانت وکړي د بیبي مریم. وما كنت لديهم، نه ته په نزد دوی. اذ یختصمون، چې دوی جګړه کوله فی کفالتها، د هغې په ساتنه کې. اذ قالت الملائکة، یا که هغه وخت چې وویلې ملائکو یا مریمو ای مریم ان الله یبشرک، الله تا ته زیری درکوي بکلمت منه، یو کلمې د طرفه د الله تعالی نه. کن، کلمه د کن. سوال دا پیدا کیږي چې الله خو هر انسان هر کائنات په لفظ د کن پیدا کوي، نو وجه د تخصیص د عیسی علیه السلام بیا څه ده؟ د هغې نه جواب دا ده چې نور شیان چې پیدا کیږي ظاهري اسباب خو وي که نه، مور او پلار موجود شي بچی زیږوي، خو دلته مور شته او پلار نشته، نو ځکه تخصیص کوي چې دا په دې کې مؤثر یوازې ذات د الله تعالی بغیر د کوم واسطې نه ده. ان الله یبشرک بکلمة منه، یو کلمې له طرفه د الله پاک نه. نسمه المسیح، چې نوم د هغه به مسیح وي، لقبا عیسی، عیسی به خپل نوم وي، او ابن مریم به کنیا وي. وجیها فی الدنیا، مخور به په دنیا کې والآخرة، او په آخرت کې هم. ومن المقربین، او لجملې د مقرب بندگانو نبی پیغمبر به. ویکلم الناس، او خبرې کوي خلکو سره. فی المهد، په حالت د ماشومتوب کې، په ورني او سیزني کې به خبرې کوي. وکهلا، او بوډاتوب کې، یعنی دای به لویږي هم، بوډا به همي، بیا به هم خبرې کوي. ومن الصالحین، او لجملې د اعلی صالحین او رسولانو څخه ده. قالت وای رب، ای خدایا، انا لی یکونو لی ولدن، څنګه بشي ما دې پاره بچی. ولم یمسسنی بشر، او ما ته یو بشر لاس نه دراوړی، نه په حلال نه په حرامو. قال وای لها جبرائیل کذالک، همدارنګه بتوي الله یخلق، الله پیدا کوي ما یشاء، څه کوم شي اراده وشي. اذا قضا امرا، چې حکم وکړي امرا دیو کار. فانما یقول، خبر داده بلنه ده وای الله پاک، له دې شي تکون شا فیکون، موجود شي. ويعلمه الكتاب، الله بخيدة كتاب علم ظاهري، والحكمة علم باطني، والتوراة والإنجيل، او الله بردخي توراة وإنجيل. ورسولا،
او الله به ګرځي رسول الی بنی اسرائیل انی په دې خبره باندې چې زه قد جئتکم ما تاسو ته راتګ کړی به آیتن په یو معجزه من ربکم له طرف درب د تاسو نه هغه دا انی اخلقو چې زه پیدا کوم لکم تاسو لپاره من الطین لخټینه که هیئت الطیر په شان د یو مرغه فانفخ فیه پکای کوم په دې کې فیکون طیرا باذن الله دا بشي یو مرغه د الله په حکم باندې و ابرئ الاکمه او زه جوړوم مرزاده لاندو والابرص برگان و احیی الموتى او ژوندي کوم مړي باذن الله د الله په حکم باندې و انبئکم تاسو خبر در کوم بما تاګو تاسو خورئ و ما تدخرون کوم چې تاسو ذخیره کوئ فی بیوتکم د تاسو په کوټو کې ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیه لکم یو نشانه تاسو لپاره ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان لرونکي یئ وجئتکم ما تسرات کړي مصدقا لما بین یدی موافق دی هغه چې زما مخې ته من التورات ولأحل لكم بل د دې لپاره چې حلال کم تاسو لپاره بعد الذي بعد هغه حرم علیکم چې په تاسو باندې حرام شوی وجئتکم ما رات کړي تاسو ته بآیه من ربکم په نشانه له طرف درب د تاسو نه فتقوا الله نه ويرګي په تحلیل ما حرم الله واطيعون او زما خبر امنه ان الله ربي الله زما رب ده وربكم د تاسو رب هم ده فاعبدوه د الله عبادت وکوي هذا صراط مستقيم دا یو لار برابر ده سیخه لار ده فلما هرکلا احس چې معلوم کړه عیسی علیه السلام منهم لدوینا الکفر کفر معلوم کړو چې دا کافران دي او د قتل اراده وکړه نو قال و ایمن انصاری الی الله سوق دې زما امدادیان زما کومک کوونکی د الله دین ته قال الحواریون اول حواریون سوکو یا خدا هغه کسانو دوبیان د جامع منزون کی او یا دا سباغین وو رنگون کې د جامو نو نور چا ایمان را نوړلو حوارینو ایمان راوړو دا وجه سوا عیسی علی السلام د یو رنگمال سره رنگریز سره دا مخکې به دا ټیکری دا رنگونه دا جامې به رنگولې په دې بازار کې به دکانونو اوس چین دا چې کوم یو رنگ دستا په ځکه کې تیریږي تاته جوړ کړی وي په یو ټیکری کې و رنگم پکې وي یو ټیکری کې د دې په خاطر باندې د رنگمال سره اجیر او مزدور نو خلکو مختلف ټیکری راوړي دي 50 سور مزای 50 زیړ مزای د تزیړ رنگ ورکا د تسور ورکا د تشین ورکا د تبرګ ورکا د تبیرغ رنگ ورکا شخه دا سړی چې تلاړ عیسی علی السلام راوخته چې دلته راشه دا ټیکری موږ را د مزای د رنگ ورکا د دا رنگ ورکا خاص سید سړی لاړ دا ټیکری ټول راجم کړل دیکته ور واچول ایو قسم رنگ ور واچ سړی چې راغی بیرته مازدیګر ټیم کې ټیکری دی رنگ کړی دی ایو سړی ټول خلاص دی وینا ټول خلاص دی دا څنګه وینا ټول خلاص دی سړی حیران شو دا څه الله دومره لوی ټیکری مختلف رنگونه رنگول وته راوخله حاضری ګوري د پلانای ټیکری وګوره پلانی رنگ ولا چې لاس کته کوي هغه رنگ راپورته کوي خاله پلانی ټیکری وګوره پلانای رنگ ولا چې لاس کته کوي هغه راو بس نخت پلانای ټیکری دومره جلده ده د پلانی ولا ده راوخ هغه رنگ د یو دیګ ناس پینو تورو برګو بیرغو جنډو شین سور اریو راوځي دا سړی داسې ورته کېناستل نه دا څه دي په یو دیګ کې دا رنگونه ورته وې کتل رنگ خو یو رنگ او ټیکری مختلف راوځي دا پوي شو چې دا سړی کې څه کمال شته خلک هم راجم کړل او خلکو ناشنا خبره وګوري نو چې هر کله دای پیغمبر شو چې دی خلکو ته आवाज وکړه من انصاری الی الله د الله د دین امدادیان بسوکوي د حواریین اول مونږ یو مونږ لکه د کرامت مخکې لیدلو د ارهاس مخکې لیدلو او یا حواریون مالدار خلکو مالدار خلک
د قران کریم ظاهر خدا د سه هر چته مخالفت د پیغمبرانو کړي خانانو کړي غریبان خلقو سبو کی غریبان هر چا د سلمنا ور بس صاحب منو قال الملأ مخالفت همیشه خانان خپریزه کې یو قول دار غله چې دا مالداران خلق والله اعلم او یا حواریون حوار كانوا يبيزون الثياب یا به سپینه جامعه او زهاد خلقو تقوادار خلقو صوفیان خلقو د وړې جامې به واستلې مونږ د الله د دین امدادیان یو باندې خلکو ایمان پی راوړل یا دولس نه پر یا زیات لدین یا تلس نه فرشاو خوا قال الحواریون نحن انصار دین الله مونږ د الله د دین امدادیان یو آمنا بالله مونږ ایمان راوړې په الله تعالی باندې وشهد گواشه به ان مسلمون ربنا اذا مونږ رب آمنا بما انزلتا مونږ ایمان راوړې په هغه چې تا نازل کړي واتبعنا الرسول مونږ تابعداري د پیغمبر کړي دا فكتبنا مع الشاهدين مونږ ولیکا د شاهدي دا هو کسان چې شاهدي په حق باندې د الله په توحید باندې او پر رسالت باندې ومکروا دوی تدبیر کو په هلاک ولو په وزلو د عیسی علی السلام کې ومکر الله الله مکرو الله خو مکر نه کوي مکر خو چلتا وای یعنی دبر الله تدبیر وکا فی دفع مکرهم په دفع د مکر د دوی کې ومکر الله والله خیر الماکرین الله پاک غورا مدبر دا د دفع د مکر د ماکرینو د چلبازو د مکر د دفع کولو د پاره د دې رکو رابط د ماقبل سره ښکارا ده مخکم د عیسی علی السلام قصه وا تاسو اوریدلی وي نو د کوم د عیسی علی السلام د قصې تقریبا فائدہ عیسی علی السلام درش کلنې باندې پیغمبر شو 3 کال دعوت وکړ اوس يهودو دا قصد وکړو چې موږ به د عیسی راواخلو مړ به صحیح عیسی علیہ السلام یې محاصره لده سره یو څو ملګریو په دا کوټه کې بندیخانه کې دوی ته وویلې چې داسې کس پتا سه کې څوک دا چې الله پاک زما چیرې د تور واغوندي زما په شکل شي او زما په ځای باندې شهید شي او دای به ما سره په جنت کې وځي د دې ملګرو یو ملګری طیطانوس نومیدو وایزو دا قربانی ته لبیک وایم نو بنا په یو روایت مخ د عیسی علیہ السلام او مخ د سړی یو شی سول چات وچو دلو عیسی علیہ السلام پورته شو کسان چې رانه نه وتل چې دا د عیسی رنګ په ورته د راواخستو شهید کو او یا تنا بندیو خو چې خپل عسكر رانه نه استلار سره یې باسا الله پاک جل جلاله د عسكر پاسنه حصہ د نامونه پورته دا سکړه لکه عیسی علی السلام دی وخت عیسی علی السلام پورته شو ترڅو خپل د عسكر بیرته وسوځي د کوټې نه خلکو سم دي ستور تر منډ کړي ځکه چې لاسونه اخلاصو واستختونه کی رامینی و مخوی دی ساده سمدسته پړې اور واچولو صلیب ورته کې خودلو او د خپل ملګری ختم کو الله فرمای ما قتلوه و ما صلبوه نه اعدام کړي نه اوچت کړي د خلکو ولکن شبه لهم تشبیه هم دغه چې دی خلکو بویل چا کوټه کې خپل څوک نه ونو کدا عیسی ایمون ملګری بیا تاسو او کدا زمون ملګری بیا عیسی تاسو او که مخته ګورو مخې د عیسی ده او که خپې ته ګورو بیا خپې زمون ده ملګری ده
الله فرمایي ما قتلوه. الله وعده ورکوي چې عیسی علیه السلام انی متوفیک، دستا وفات کوونکی یم. یا هم معنا د توفی فورا اخیستل، زه پورا تا اخلم. خو په آینده کې اوس نه، فورا دی وفات کوم. او یا معنا د متوفی انی قابضک، دستا نیونکی یم، ورافعک الی حالا، پراتلون کې با دستا قبض روح وکم، خو فی الحال رافعک الی حالا، سمدستی به د اسمان ته اوچت کم. فی الحال اسمان ته اوچت شو. بل ورسته حضرت مریم دا یو بل زنانه چې هغې ته دعا کړې وه، روغه شوې وه، دواړه راغلل مصلوب باندې ژاړي، ډېرې سخت ژړل. یوه هفته بعد عیسی علیه السلام راکوز شو. مورې ولې ژاړې؟ دې کفارو ما ته هېڅ کوم ضرر نه ده رسولی، زه اسمان ته ختلی یم، مه ژاړئ. قیامت کې به سره یو ځای شو. بله ورځ ته په غره کې یو نور پیدا شو. دا علامه و د پیغمبر یا د حضرت عیسی علیه السلام. د حواریون عمل ته ورغلل غره ته. عیسی علیه السلام راکوز شو. خلکو ته یې وویل چې بس ته لاړ شه پلاني ولایت ته، ته لاړ شه پلاني دولت ته، ته لاړ شه پلاني دولت ته، د الله دین خلکو ته رسوئ. عجیبه خبره خدا وه چې د دې سړي به د خپله ژبه سوریاني زده وه، دا به یې پښتنو ته ولېږلو. الله به سمدستي دغه کس ته پښتو ور زده کړه. یو سړی به د پارسیبانو د پارسۍ ژبې والا ته ولېږل، هلته به الله پاک سمدستي پارسي ور زده کړه بغیر د معلم نه. یو کس به یې عربو ته ولېږلو، هغه به عربي زده کړه. یو کس به جرمني و لندن ته لېږلو، هغه به سمدستي انګریزي زده کړه. یو کس به پنجاب ته لېږلو، هغه به سمدستي اردو زده کړه. بعد دا کسان لاړل، تیت شول. عیسی علیه السلام لاړو. خلک په دې عقیدې باندې و چې عیسی علیه السلام د الله بنده و. دا صحیح عقیده وه. همدغه دعوت شروع وروسته یهودو شروع کړه چې نه، یا د الله زوی و، یا دریم خدای و، یا د په خپله خدای ده. بولس په نامه باندې دا خلک ګمراه کړل. قصه به وروسته راشي. عیسی علیه السلام به د ترمذي شریف حدیث ده، ینزل فیکم عیسی بن مریم، عیسی بن مریم به راکوز شي. د دمشق جومات په شرقي منارې باندې په دو ملایکو لاسونه ایښي وي، راکوزېږي به، او له دې نه دا خوله به د ملغلرو په شکل ترنه بهیږي. چې راکوز شي نو د مازدیګر د مانځه ټیم به وي. امام ته وایي مخته شه. خلک به وایي چې ښه و چې راکوز شوې، دجال راغلی. دجال چې د اوازه واوري ویلې کېږي به دی به روان شي دجال پسې. بابلود شام کې یو ځای ده، هلته به ځان ورسوي، دجال به ختم کی. تر دې حاله پورې د کفارو دپاره درې اختیاره و، یا ایمان راوړل، یا جزیه، یا قتل. خو په نزول د عیسی علیه السلام باندې به نوره جزیه ختمه شي، اما السیف او الاسلام. بس عیسی علیه السلام به په عسقلانیو کې واده وکړي، بچان به یې پیدا شي. 7 کاله به تېر کړي چې عمر 40 کالو ته ورسېږي، عیسی علیه السلام به وفات شي. یعنی عمر 40 مخکې د دې اسمان عمر نه حسابېږي. 3 مخکې 7 کاله ده، 40 کالو شو. عیسی علیه السلام به مړ شي. مسلمانان به د جنازې مونځ پرې وکوي. مدینه منوره روضه مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د یو قبر ځای پاتې ده. په دې ځای کې به یدفنو معیه رسول الله فرما ما سره څنګه چې به ښخ شي، او په ورځ د قیامت کې به
زه عیسی علیه السلام ابي بکر او عمر دا د یو خاورې نه راوچتېږو. اوس هم د یو قبر ځای پکې شته ده. کوم کسانو چې روضې من لیدلی یو حکایت هم کړی ده. الله فرمایي چې اوس به هغه کسان چې د ستا تابعداري کړې وه ډېر پورته یې یو کسان نه چې تابعداري نه کوله، الله به تاسو من کې فیصله وکوي چې چا هم کفر کړي الله به سخت عذاب ورکړي او چې چا هم ایمان راوړی وي او نیک عمل کړی وي الله به دې ته پوره اجر ورکړي. پیغمبره دا قصې موږ ته بیانوو آیات او ذکر حکیم دا د دې نښانه ده چې ته د الله پیغمبر یې. خلکو بیا وویل هل رأیت ابنا بلا ابن، نو پیغمبره چېرته پلار چېرته بچی بې پلاره وي؟ الله په بل جواب ورکوي چې دا کومه سخته خبره نه ده. تشبیه الغریب بالاغرب. هل رأیتم ابنا بلا اب و ام، تاسو بې پلاره بې موره بچی لیدلی؟ وی نه. وی ولی آدم علیه السلام نه مور و نه پلار، هغه ذات چې بې پلار او بې مور پیدا کوي ولی بې پلار پیدا کوی نشي؟ دا حق دل طرفه د رب د تاسو نه، په دې کې تاسو شک مه کوئ. بله مرحله که په دې کې بیا هم شک کوئ بیا نه منئ راځئ چې مباهله وکړو. نسواره عمل ته څنګه مباهله کوو؟ تاسو هم اوځئ مونږ هم وځو، زنانه وې ماشومان مونږ تاسو یوې دښتې ته وځو. مباهله هم دې ته وایي. مونږ او تاسو به دواړه الله ته زاری کوو چې خدایه چې مونږ کې کوم یو حق وي ته بچ کا، کوم چې ناحق وي ناروای خدای اور پې نازل کا چې وسوځي. دا به قبلېدله. دوی وعده وکړه بلکل مونږ سبا ته وځو. سبا ګیز ټیم ده، مخې ته رسول الله روان ده صلی الله علیه وسلم. د حسن او حسین لاسونه یې نیولي دي، شاته حضرت علی ده، شاته فاطمه ده. نو وایي چې اذا دعوت فامنو، چې کله ما خیرې کولې دعا مې کوله نو تاسو به امین وایئ. نسوارا او مشر ورته کتل څنګ ته ده قوم ته چې وقومه ښه پوهېږئ چې پیغمبر ده. په والله که تاسو لاړ شئ او مباهلې ته بیا ولا که د دې کور څخه تاسې وکئ مردارېږئ. داسې مخونه وینم، داسې مخونه چې که دوی مخونه الله ته سوال وکړي چې دا ځمکه لرې کا دا غرونه لرې کا الله بیرته لرې کړي. تاسو دا څه شی؟ رسول الله په انتظار ده راوځئ که نه. نه صاحب ولا څوک و داسې به وکړو ورکه جوړه به وکړو، مونږ نه کوو. خاصه کوئ پروا نه کوي، په کال کې 2000 جوړه جامې به په جزیه کې درکوو. دې نسوارا و عهد وکړو په رجب او په سفر کې زر جوړې کالی به درکوو، جزیه ده. دې خلکو مباهله هم ونه کړه. ښه د عیسی تولید درته بیان شو، د مورې بیان شو، د خاله بیان شو، د خاله د زوی بیان شو، د مریم بیان شو، د عیسی پیدایش وشو. نو خدای داسې بیا مو وویل چې پلاره بچی بې پلاره وي، الله درسې بچی بې پلاره او بې موره وي، هغه یې درته وښودلو چې دام نه کوئ راځئ مباهله وکئ. اخري چې راځئ خو حقدار به ژوندی پاتې شي، باطل والا به ختم شي، له غمه به خلاص شو. دا هم ونه کړل. نو اوس خو په دې یقین وکئ چې عیسی د الله بنده ده. د دغې آیت نه چې ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، شیعگان حضرات یو دلیل نیسی. وای دلته مراد د نساءنا فاطمه، مراد د ابناءنا نه حسن حسین، او مراد د انفسنا نه رسول الله او حضرت علی. نو حضرت علی خپل ځان بللی، چې خپل ځان یې بللی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نو په وخت د عدم د نبی کې العلی
اولا بالمؤمنین فی انفسهم. علي صاحب تر ټولو اولا ده چې د خلکو په حق کې تصرف وکوي، خلکو سره محبت وساتي، اطاعت وکوي. د اطاعت ثمره به دا وي چې پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خلیفه بلا فصل حقدار هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. خو له دې نه به جواب دا وکړو. یو خو په دې ځای کې خلک د زوم نه تعبیر په ځان نه کوي. خلک زوم ته څه وایي؟ زوی ورته وایي که نه؟ زوم ته زوی وایي خلک عام طور. نو مونږ وایو چې حضرت علی په انفسنا کې داخل نه، بلکې حضرت علی په ابناءنا کې داخل نه. دا یو. دویم انفسنا خو جمع ده، نو په دې کې هر متبع د رسول الله، اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم داخل ده، نه صرف حضرت علی رضی الله تعالی عنہ داخل نه ده. بیا حق د خلافت خو د ټولو دپاره شو. دریم دا چې دا خو تاسو هم منئ چې که چېرته انفسنا حضرت علی او رسول الله یو شی شي، یو شی، حال دا خو تاسو مذهب کې هم باطل ده چې مساوات د علی د رسول الله سره په ټولو شیانو کې نشته. نو چې هر کله په ټولو شیانو کې نشته، حق د خلافت هم د حضرت علی لپاره نشته. او بل دا که حق د خلافت د حضرت علی وای لصرح بها النبي صلی الله علیه وسلم، ای بصراحتا ذکر کړی وای چې پس لمانه به امیر المؤمنین او خلیفه د مسلمانانو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وي. الله فرمای دا حق سیدی، ایس یو معبود نشته مگرم الله پاک موجود ذات تا، الله عزیز ذات تا، الله حکمت والا ذات تا. که بیا هم د خلکو اعراض وکړو، الله د مفسدانو په حالت باندې خبردار ده. الله فرمایي اذ قال الله یا کہا چې اویل الله پاک جل جلاله یا عیسی، او عیسی علیہ السلام، انی متوفیکا دستا وفات کونکیم معالا ورافعک الی حالا، انی متوفیکا فی المستقبل، پراتلون کې دستا وفات کونکیم، ورافعک الی اوچتونکیم دستا ځان لره اسمان طرف ته، ومطهرک او فاکونکیم دتا من الذین لجوار او لګاونډې توب دی هغو کسانو نه او لمکر دی هغو کسانو نه کفرو چې دوی کافران دي، وجاعل الذین ګرځونکیم دی هغو کسانو نتبعوکا چې دستا تابعداري کړې ده، فوق الذین برسیره په هغو کسانو کفرو چې دوی کافران دي. دا دستا متبعین به په هغو کسانو کفارو باندې فوق وي. الى یوم القیامت تر ورځې د قیامته. فلم یبق لليهود ملک، نو د یهودو دپاره کوم ملکیت او بادشاهي بیا دوام پیدا نه کړ. ثم الی مرجعکم، بیا ما ته تاسو رجوع ده، فاحکموا بینکم، فیصله کوم تاسو منځ کې فیما په هغه توحید کې کنتم فیه تختلفون چې تاسو په دې کې به اختلاف کولو. فاما الذین کسان کفروا چې دوی کافران دي، فاعذبهم زه به عذاب ورکوم دوی ته عذابا شدیدا، عذاب سخته، فی الدنیا والآخره، په دنیا او په آخرت کې، وما لهم من ناصرین، نشته دوی لپاره مانعین د عذاب د الله تعالی جل جلاله نه چې د الله د عذاب نه د دوی نصرت وکړي او خلاص کړي. واما الذین هر څه کسان آمنو چې ایمان راوړی، حواریون خلقو، وعملوا الصالحات او نیک عملونه یې کول، فیوفیهم اجورهم، الله به پورا پورا ورکړي ثوابونه د دوی. والله لا يحب الظالمین، الله نه خوښوي ظالمان. چې نه خوښوي څه معنا؟ يعذبهم، الله دې خلکو ته عذاب ورکوي. ذالک دا نتلوه مګلولو علیک پتا باندې من الآیات الدلائل د قرآن کریم نه، والذکر الحکیم هغه مضبوط ذکر چې قرآن کریم ده. ان مثل عیسی عند الله، مثال د عیسی علیه السلام په نزد الله تعالی باندې کمثل آدم، لکه مثال د آدم علیه السلام ده. تشبیه الغریب بالاغرب ده، خلقه الله پیدا کو من ترابین د خاورنا، ثم قال له بیا فرمیل کن شا پیکون موجود شو سمدستی.
الحق حق ثابت من ربک لطرف در رب دتانا فلا تکن من الممترین تمکگال جملی د شک کونکو خلقونا فمن حاجک فیه چې څوک دلیل اونسی تاثر د دې په باره کې من بعد ما جاءک من العلم فاس دغه چې راغی تا ته له علم نه دلیل واضح راغی فقل او پیغمبره تعالوا راځئ ندعو ابناءنا مونږه بولو خپل زامن و ابناکم و تاسو زامن و نساءنا زمونږ زنانه وي و نساءکم تاسو زنانه وي و انفسنا زمونږ ځانونه و انفسکم تاسو ځانونه ثم نبتهل بیا مونږ زارۍ کوو الله پاک ته فنجعل مونږ ګرځونو لعنت الله د الله لعنت علی الکاذبین په دروغ ویونکو باندې منا و منکم ان هذا یقینا دا لهو القصص الحق دا حق سیدی وما من اله نشته یو معبودو الا الله مگرم بغیر الله تعالی نه و ان الله بشک الله تعالی لهو العزیز خامخا خاوند قدرت او انتقام ذات الحکیم حکمت والا ذات